بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. طارق جمال خبرې کوم. ملګرو سمو دروان دی ما یو ډرامه کړې وه چې هغه د ډاکټر یوسفزی مردان یو خدای خدمتګار و او هغه یو ډرامه کړې وه او ما یې پکې د باچا خان بابا کرکټر را کړو. هغه ډرامه کیدای شي تاسو کتلي خو ما وی چې منګ انصاف ونه کړی شو. بیا زه ګرځېدم په دغه دوران کې د یوم بابړه یو تقریب په باچا خان مرکز کې هغوی ما ته اپروچ وکړو چې راشه د بابا دا کرکټر دی دا وکړه. چونکې ما د بابا د ژوند باره کې ډېر څه اورېدلي دي، کتابونه مې د هغوی په حق ته کتلي دي. ما وی چې زه څه وکړم داسې، ځکه چې د هغه بابړې پروګرام چې کله کېدو سټیج ډرامه وه نو ما کتل چې لاندې څونه حاضرین آډینس ناست وو. زه چې کله د بابا په ګیټ اپ کې راغلم د هغوی د سترګو نه اوښکې بهېدې. او بله دا خبره تاسو ومنئ چې د باچا خان میوزیم کې د بابا د خپو پیزار پروت و، هغه چې کله ما واچو نو د ما په خپو باندې بلکل فټ و. نو زه داسې لږ پریشانه غوندې شوم. خو ما وی دا نو هغه ډرامه هم خلکو خوښه کړه، خو هغې کې هم ټیکنیکل داسې پرابلمز وو چې زما زړه پرې اوبه ونه څکلې. بیا زه ناست وم خپل افس کې ما سوچ کو چې یاره زه د بابا د ژوند کوم اړخ خلکو ته مخکې کړم، ځکه چې د هغوی د ژوند ډېر اړخونه دي. بیا مې دا سوچ وکړو چې یاره خدای خدمتګارو باندې به زه یو پروګرام جوړ کړم چې هغه خدای خدمتګار چې د بابا ملګري وو خو ګمنام وو، ډېر پکې داسې وو چې اوس مې هم څوک نه پېژني، او که پخواني خلک یې پېژني نو دا نوي کلي بلکل نه پېژني. ما کوشش شروع کو، زه لاړم باچا خان مرکز ته م لاړم، چا چې به راته کوم ځای ښه و زه به لاړم. ما به دا مې سوچ و، بس یو سوچ مې و چې مې دې له به زه عملي جامه څنګه ورکړم. بیا زه ګرځېدم خدای شته چې ډېرو ملګرو او ډېرو اتلانو ما سره په دې کې مرسته وکړه، خو زما زړه بیا هم تسلي نه کړو. ما ته بیا یو کتاب ترلاسه شو چې د هغې لیکوالو عبدالنعیم سرحدي، زما هغوی سره رابطه وشوه او ما ورته وویل چې دغسې زه د باچا خان په خدای خدمتګارو باندې یو پروګرام کول غواړم. نو هغوی ډېر په خوشحالۍ باندې ما له اجازت راکړو. ملګرو زما د دې پروګرام مقصد صرف او صرف دا و چې دا یو پښتنه مېرمن ده چې باچا خان مرکز ته راشي او هغه هم په دې لټون کې چې زه په خدای خدمتګارو باندې څه ریسرچ وکړم چې دا څه وجه وه چې باچا خان سره دوی بې کچه مینه لرله. نو هغه باچا خان مرکز ته لاړه او هغې یو کتاب ترلاسه کړو او هغه چې کله راشي خپل کور ته خپل سټډي کې کینی او دغه کتاب د دې په لاس کې کله چې کتاب کولو کې نو پکې د مختلفو خدای خدمتګارو کیسې او قربانۍ دا لولوي. دغه دوران کې د دې سترګې پټې شي، چې سترګې پټې شي په خوب کې ولا باچا خان راشي. هڅه وه، یو کوشش و. د دې لپاره موږ ټایټل سانګ هم جوړ کړی دی د خدای خدمتګارو. کوشش مې دا دی چې په دې خبرو باندې، ځکه چې بابا په خپله ژبه باندې د خدای خدمتګار د قربانو ذکر کوي او دې مېرمن ته هغه کیسې کوي د کوم نه چې اوسه پورې زموږ دا نوي کلي دا خبره دی. ملګرو یو خبره به دلته زه بیا وکړم چې ما سره لکه زه په خپله دې وخت کې ځان یو خدای خدمتګار ګڼم. زه څه موده مخکې تللم عمرې له او بیا ریاض ته راغلم. نو د ریاض ملګرو د عوامي نیشنل پارټۍ ملګرو ما له روټۍ کړې وه
اول ته یو ځوان هغه ته ما دا کیسه وکړه چې یاره داسې غواړم چې یو داسې پروګرام جوړ کړم. هغه ما ته هغه ته منې کړی یم چې زما نوم به نه اخلي. نوم یې نه اخلم خو زه هغه ته ملامته ځکه یم چې وخت ډېر شو خو ما سره دونه وسایل نو چې ما دا پروګرام جوړ کړو. بیا دغسې وخت تېرېدو ما ته سکرپټونه ملو شو ځکه چې بیا لیکلو او لیکلو نه پس بیا هغه یادولو او بیا د هغه خدای خدمتګارو ذکر کولو او بیا د هغوی د تاریخ پیدایش چې کوم ځای پیدا شو او کومې کومې قربانۍ هغوی ورکړې وې دا زه د نوي کول ته په نښه کړم. ما یو کوشش کړی دی زه اوس هم دا تاسو ته خواست کوم چې کوم هغه ملګري چا سره چې د خدای خدمتګارو څه نه څه واقعات د قربانو چې په هغوی به څومره ظلم کېدو یا د هغوی تصویران وي نو ما سره دا شیر کې ملګرو ما ته وایي چې څه ځکه چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی ما ته به وایي چې ته ځان له چینل جوړ کړه. مې چینل یوټیوب چینل مې چینل کې به زه څه کوم ډرامې به یا به سندرې وي مې ولې نه چې زه یو داسې چینل جوړ کړم چې زما نوي کول ته دا پته ولګي چې پښتانه خدایي خدمتګار چې وو هغوی نه د ځان پروا لره او نه د مال خو د پښتون کام دپاره هر څه ته ولاړو. په دې باندې تنقید وکړئ تعمیري. زه دا نه وایم چې دې کې به مونږ نه څه غلطیانې نه شوې مونږ نه به ډېرې غلطیانې شوې ډېرې غلطیانې شوې خو تاسو به مونږ معاف کوئ او ما ته به فیډبیک راکوئ چې یاره دلته داسې پکارو دلته داسې پکارو. زه به ډېر زیات خوشحالېږم. دا نو ما یوټیوب چینل ټي جی ایس پروډکشن په نوم باندې کلو کړی دی او دې کې به دا پروګرام چې کوم وي خدای خدمتګار دا به دې پروګرام عنواني. فلحال خو موږ لس کې 15 دي دا په مختلفو خدای خدمتګارو باندې دا پروګرام ریکارډ کړی دی. تاسو به دا وګورئ. د هغې نه پس که ما دا خدای وس راکړو زما وسایل زیات شو نو بیا به داسې نه چې بابا به ناست او دی به کیسه کوي. زما به بیا کوشش چې د هغې خدای خدمتګار په شان زه یو اکټر پیدا کړم د پیرنګې پوج پیدا کړم هغوی له وردیانې جوړې کړم او بیا به دا د ډرامې په شکل کې تاسو ته پیش کوم. خو که ستاسو مرسته او ستاسو دعا را سره نو اجازت ته نه غواړم چې تاسو به ما سره مرسته کوئ په ما بالکل تنقید وکړئ خو جایز تنقید. یو جهان مننه. نصیب شاه جنتونه د دې ټولو اتلانو صفت کوي په خپله باچا خان د دې ځوانانو صفت کوي په خپله باچا خان د دې ځوانانو یادېږي تر قیامته به دا ټول په دې جهان خدای خدمتګاران خدای خدمتګاران خدای خدمتګاران خدای خدمتګاران